سلامونه دوستانو، زه یم ستاسو ورور ستاسو اواز انعام الحق خان. ګرانو کتونکو، نن در سره یو ویډیو کلیپ شریک کوم د ختم نبوت په سلسله کې یو مختصر شان واقعه ده چې مفتی ضیاء الرحمن حقانی صاحب بیان کړله. ډېر په یو ښایسته انداز سره بیان کړله. امید لرم ستاسو به خوښه هم شي او دا ویډیو در سره وګورئ او الله پاک دې په موږ او تاسو ټولو له عمل کولو توفیق راکړي. خو دا ویډیو زیات تر زیات مخې ته شیر کړئ. په دې واقعه کې چې کومه د دې کس کومه غلط فهمي راځي، بیا په هغه غلط فهمۍ په وجه باندې هغه د ایمان نه خارجېږي او هغه بیا یو مولانا صاحب لځي او هغه دوباره ایمان نه وړي. نو په دې سلسله کې یو مختصر شان واقعه ده، 5 منټ کلیپ دی. دا ویډیو زموږ سره وګورئ او چې ستاسو زړه ته پرېوځي دا کلیپ نو تاسو یې هم وګورئ او لازمي مخې ته د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. نو راځو خپلې ویډیو طرف ته. په پنجاب کې یو فوجي افسر و، هغه ته یو ښکلې جینۍ د نکاح دپاره پیش کړې شوه چې دې سره ته نکاح وکړې. دا خبره ډېره قیمتي ده. جینۍ چې پیش کړه هغه قیدانیانو کې وه، دا فوجي افسر دی نو هغه پېژاندل. نو دی ورته وایي چې تا خو به زه والم نکاح سره. اوس خو په دې غریب خبر هم نه و چې د قیدانۍ سره نکاح کېږي او که نه کېږي. دا ښځه کولی شي او که نه شي ښځه کولی. خو وایي ټیک ده، وایي تا به نکاح والم خو ګوره زه به قیداني کېږم نه، ما ته به د قیدانیت څه نه وی. وایي ای بلکل ته مه قیداني کېږه، تا سره موږ څه کار نشته دی. خو دا جینۍ ته په نکاح باندې د قیدانیانو هغه چالونه او چالونه ته به پوه هم نه شي او د ایمان نه به خلاص کړی. بس نکاح وشوله نو بیا خو رشته داري شو. نو دا خواښې ده او دا اصغر دی او دا اوښی دی، بس بیا تګ راتګي. نو دا تګ راتګ او هغه رشته قایم شوله. په دې کې ورو ورو د دوی مذهبي مشران هغه پکې رال او د ده سره بحث مباحثه دې پنجاب کې ګوره ستا فوجي افسر دی نو هغه سره بحث مباحثه هغه چالو که. نو دا خو ډېر کلاړی پاخه رامې نو وایي خیر دی موږ تا ته دا نه وایو چېرې ته قیداني شو یا په مرزا غلام محمد قیداني ایمان راوړه یا یې منه یا یې مه منه. خو ته خیر دی بس خپل الله سره مشوره وکړه، استخاره وکړه چې او دا مرزا قیداني دا پیغمبر دی او که نه دی او دغه رسول الله مبارک آخري پیغمبر دی او که د ده نه پس بل پیغمبر راتلی شي. دی اوس دې جنجال کې اخته که اوس دله د زارو پیلۍ ورکوي، د زارو ګوټ ورکوي. نو دی وایي زه دې کې څه ګناه ده، خو بس استخاره به وکړم که چېرته زما را پیغمبر په حق او خو نه قیداني کېږم، د دوی نه منم. او که چېرته استخاره کې او الله سره مې مشوره وکړه او الله راته وښوده چې دا قیداني دا مرزا غلام محمد قیداني دا پیغمبر دی، بس او به راته الله ویلي نو الله سره مشوره ده. دا په دې غم او جنجال باندې اخته کو د استخاره وکړه. چې استخاره وکړه خوب ګوري چې مرزا غلام احمد قیداني دا ناست دی د پیغمبرۍ په شکل کې او دا پیغمبر دی او خلک دې راتاو شوي او خلک د هغه په لاس باندې بیعتونه که ایمان راوړي. دا چې راپاڅېدو خوب یې ولیدو بس ویل زما په مرزا غلام احمد قیداني باندې ایمان دی او نبی علیه السلام یاده ویل دا آخري پیغمبر نه دی او د هغه نه پس هم پیغمبران رات. خلک خبر شو چې دا څه وشو. هغه ویل دا الله ومنم او که د مولانو ومنم. موږ پښتانه کله دا چغې وایي دا الله ومنم. وایي ما خو د الله سره مشوره وکړه، الله ویل چې دا پیغمبر دی، الله راته وښوده چې دا پیغمبر دی. نو وایي د مولیانو دا خپلې علاقې مولیان هغه ورباندې ستړي شو، ډېرې هلې ځلې خو هغه ناامیده شو. او دا چناب نګر کې دا مسله هلته وه. مولانا یوسف لدیني شهید رحمه الله هغه رالی جلسه وه سالانه دغه شانه پروګرام و. هغه ته چا بیا وویل چې دغه شان مسله پیښه ده نو بیا به هغه د علماو سره ملاوېدو نو ویل ما له د اطمینان جواب نشي راکولی. ما الله سره مشوره کړې بس ما ته الله وایي چې دا صحیح پیغمبر دی، زه د مولیانو نه منم، نورو سره نه ملاوېږم، زه یې تنګ کوم. خو بیا چې د یوسف لدیني شهید رحمه الله یې واورېد چېرې دا خو دی کې غټ عالم دی، ویل خیر دی ده سره به ملاو شم. بیا هغه چې کېناسته خبرې لویه قیصه ده نو هغه ورته وویل هغه لاسونه یې ولښکل که د هغه قیداني او دا هغه خپل د مینې اظهار یې وکړو او په دې زړه کې دا وویل لکه ده خو به دا ویل چې د الله ومنم او که د ملا ومنم. نو دی وایي دې زړه کې ما دا وویل په خوله خو مې ویل چې نن د دې ملا ومنه او د الله مه منه، نن د دې ملا ومنه او د الله مه منه. دا ظاهري ډېره بده خبره ده چې د الله مه منه او زما وایي ما دې زړه کې ویل هغه ته مې دا ویل هم نه شو چې د الله مه منه او زما وایي ته پکې لا د کم پاک مولی او ګازر یې وایي ما هغه ته ویل خبره مې ورته شروع کړه. دا دومره قیمتي خبره علماو له الله ډېر فهم ورکړی چې تا ته کله دی دا وسوسه واچوله او دا د زارو پیلې د قیدانیت درکوله چې خیر دی بس ته استخاره وکړو که بس درته حق ښکاره شو ویې منم که حق ښکاره نه شو
می منه. بس دا ایمان د دقه خبرې سره چې ستا د نبي علیه السلام په پیغمبرۍ کې شک رالی چې د آخري پیغمبر دی او که دی او که نه دی او دا خبرې دله ذهن کې واچو چې دا میرزا غلام محمد قیداني دا پیغمبر دی او که نه دی نو چې کله دا شک در وغورځو ستا د رسول الله مبارک آخري پیغمبر کېدو کې شک شو چې شک رالی ته کافر شوي او چې کافر شو تا استخاره وکړه نو کافر ته الله بیا دقه شانه قیدانانو ته الله پاک څه ښي پیغمبرانو ته ښي او خلک د هغه په لاسونو باندې بیا کې ستا نه ایمان تللی او ته مسلمان نه وي ستا مشوره الله سره نه وه ته په سمه باندې نه وي ځکه نه ته الله دغه خبیث خوبونه او دغه خبیث یې درته وښودو که ستا د زړه شیشه صفا وې مسلمان وې او مؤمن وې بیا یې درته هغه قیدانې پیغمبر نه ښودو د دې د وجه نه امام صاحب وایي چې موږ رسول الله مبارک آخري پیغمبر بلا دلیله منو رسول الله مبارک آخري پیغمبر بلا دلیله او وایي چې څوک د دلیل مطالبه وکړي چې ما ته بیا دلیل پیش کړه که نه د آخري پیغمبر دی او که دا سړی وایي کافر دی دا سړی ولې تا دا یقین نه دی ستا دا ایمان نه دی تا پکې لا شک دی چې ته دلیل نه غواړې که چا دلیل مطالبه هم وکړه په عقیدې ختم نبوت باندې دا سړی کافر دی نو تا له خو دا ذهن جوړ کړی نو دې کافر کړی نو بس هغه په جړا شو بیا د هغه دواړه لاسونه خپل که واپس مسلمان شکمزاري چې ورکړي و هغې پې واپس الټه یې وکړې نو ته وګوره څومره جنجال ښځه به یې راخوشي کړي خیر دی بس که نه داسې ته یو استخاره وکړه نو څومره لوی جنجالونه او افسران خلک عهدهدار خلک نو ما ته ورته څه ټیپر او مولي او ګازرې چې ما ته به دوکه نه کړي نو چې کله زموږ د دقه شان علماو سره تعلق وي دغه مجالسو سره تعلق وي هغه مجلسونه بیانونه واورو انشاءالله د دغه فتنې به نه ښکار کېږو الله دې ما او تاسو له دغه فتنې نه محفوظ وساتي.